خدای خبر چې دا فرمان بچی مو ولې کور ته رانغی د سکولونو خو وختي چوټې شوې ده زما په خیال پیل شوی دی ځکه خو کور ته رانغی داجی دا وګوره داجی فرمان کسکر پاشو ستا زوی په سکول کې اول نمبر راغی زما هم ستا نه دا امید و بچی ټول سکول یې ټاپ کړی دی داجي یا الله ستا لاک لاک شکر دی تا زما زوی په سکول کې اول نمبر راوستو داجي دا غواړه دا ښه سنبال کېده اوس مینه کېږي که نه په دې ټول کلي کې به مې له مټه ویشتلې وه خو خیر دا زړه مې غواړي چې د پرنسپل نه پکې لکه شادوې سم ځکه چې فرمان بچی مې پاس شوی دی فرمان راته فرمان هغه پرنسپل ښکاري پرنسپل صاحب مبارک شه پرنسپل صاحب مبارک شه مبارک شه والا پرنسپل صاحب نه غوږه والا 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 نه غوږه کا وو پرنسپل صاحب نو دا اخر د څه په خوشحالۍ کې پرنسپل صاحب و زما بچی فرمان ستاسو په سکول کې اول نمبر راغلی دی فرمان ولې پرنسپل صاحب ستا د زوی د لاسه زموږ سکول بدنام شو ستا زوی په سکول کې پاس شوی نو پیل شوی دی پیل شوی دا مټایي دي په خپله وخوره مټایانې ویشي سو د زما سره دوکه وکړه ما په لاس کې مټایي نه کوتک پکار دی کوتک اوس به رانه خلاص نه شي کسکریا تا خو زه په شرمونو وشرمولمه ظالمې اور دی را باندې چې نو بل نو کو ظالمې اور دی را باندې چې نو بل نو کو پس پرلو او په ګلونو کې دې زه نه کوم ظالمې زړه دې خوږېدو او که نه ظالمې ماله دې دا زړه نه خوږ کړه خو دی ظالمې زړه دې خوږېدو او که نه که داجي ته پته ولګېده ما به ژوندی په دې شړشمو کې خښی ښه درته پته ده پرنسپل صاحب ښه درته پته ده چې په دې ټوله دنیا کې مشهور یم فرمان کسکر صاحب یم ظالمه کم از کم خونه خو پاس کړی بدوم خو اوس ورسره څه وکړمه خونه خو اوس ورسره څه وکړمه چې یمه پیل شوی ناست یمه په شړشمو کې خونه خو اوس ورسره څه وکړمه که مې پلار خبر شو ای وپله خونه خو که مې پلار خبر شو ای وپله خونه خو زما خو به په دې شړشمو کې خونه خو واغېږي نه لکه دلته خو به دې پټي کې نشته زما خیال دی د صداقت تللی پټي ته تللی دی ښه
زما په خیال هغه دی ناست دی ښه کسکري اخلاص پر نه شي تا خو زما خپې ماتې کړې ظالمه خو پیل شوی پزه به شرشم وکړي راسې خدای مسلمانه پاسه ته ووایم سهولت دې وایم تا خو ما له خپې ماتې کړې په ګرځېدو اتیشه کوتره اتیشه تا خو زه په شرمونو وشرمولم راځه مکوه مخکې شه و د خدای مسلمانه دې ته وګوره انګلیش پیل اردو پیل اسلامیات پیل خپلو پښتو پیپر کې پیل شوی ټسټ شعرونو ته کار ویل دی دا خدای مسلمانه بس که دا شعرونه کال باندې پاس کېږم دا جی خو نه خو په هر کال باندې پاس کېږم خو نه خو که وس پیل شوم نو خو نه خو څه تندر را پرېوتو اوس پر سره څه وکړم پرنسپل خو نه خو پیل کړم دا جی اوس پر سره څه وکړم دا جی ما خو ټولې پیپرې ډکې ورکړې دي دا پرنسپل زما نه چیلس کېږي دا جی خو نه خو اوس پر سره څه وکړم و د خدای مسلمانه دې شاعري خو ته نن تباه او برباد کړې که نه نن به دې په دې شرشمو کې ښخومه په دې شرشمو کې نو ته خو پیل شوی نو تا بیا زما سره دا دونه غټه دوکونه وکړه او دا کم او میډل دې دا کم چا نه راوړو ووایه چې دا کم او میډل کم ځای و ووایه دا خو چې وختي د سکول نه راتلم نو په لاره مې په کباړ کې په شل روپۍ واغستو